بیا یو بل مقام ته مولا د سفر کوي مزل د کوي یو د غام خبر د ووري کله خبر ووریدلو څه هني شهید شوی دی بل مقام ته څه کله ورسیږي بیا خبر ووري څه مسلم شهید شوی دی ورو د مولا نږدې کیږي و داسې صحرا ته مولا نږدې شولو څه مولا ذوالجنا ودرېدلو عزادارو دوه داسې مقامات دي څه د مولا ذوالجنا ورکې ودرېدلی دی ټیک دی حیوان دی خو د مولا امر تابع دي مولا اشارې سره به تلل دوه داسې ځایونه دي چې ذوالجنا ورشه حرکات نه کولو یو د دویم محرم مازدیګر و څه ذوالجنا کله کربلا ته ورسېدلو ودرېدلو حرکات د نه کوي یو د لسم مازدیګر و لسم مازدیګر باندې کله ذوالجنا ودرېدلو حرکات د نه کوي مولا ډېر ورته وویل ذوالجنا حرکات ولې نه کوي درې ورې څه کله ورته وویله دریم ورې ته ورته ذوالجنا حرکات ویلی نه کوي که بی عباس دو ولیدلو که بی اکبر دو ولیدلو ذوالجنا اشاره ورته وکړه مولا مانی ملامت مه کوه لږ ما خپو ته خو ننداره وکړه ایتا جنجلي لور سکینه نیولی یم عزادارو دویم مقام انده و څه ذوالجنا د حرکات نه کوي دویم محرم مازدیګر ټیم دی کله ذوالجنا را ورسېدي و داسې مقام باندې ولاړ دی مخ ته د حرکات نه کوي مولا مخ وړول ما عباس وروره لږ د آس ورته بدل کړه دویم آس یې راوستلو بدل یې کړلو حرکات نه کوي عباس وروره یو بل آس راوله مولا ته پته وه خو مولا صرف خلکو ته خیل اوه اسان مولا بدل کړه آس ته حرکات مخ ته نه کوي مولا ابوالفضل عباس ته ویله وروره مېړني عباسه لږ خو دلته یې وکړه که چوک قبیله وي دلته چوک اوسي لږ هغوی ما ته راوله ابوالفضل عباس لاړو بني اسادو قبیله اوسېدله بني اساد یې مولا ته راوستل بني اساد ته کله مولا ته راوستړې ماسې مولا څه وشوله مولا دوی بني اسادو لږ یوه پوښتنه دنه کوم دا راته وایي دغې ځمکې څه نامه دی یو کس ورته مخته شول ورته د مولا د دغې ځمکې ته د نینوانه یایي مولا سر ټیټ کو بیا یې سارس کو مولا د ورته چې نه بله نمای شته دی بله نمای لږ ورته وښوي څوک ورته مخته شولو مولا دې ته شاطئ الفرات نه یایي مولا د سر ټیټ کې بیا یاست کو مولا د ورته چې بله نمای شته دی چې ورته وله مولا بله نمای غازریه دی څه کله دوی درې نمې ورته واخیستی مولا سر ټیټ کو بیا یې سارس کو ورته د څه بله نمای شته که نشته یې دغې ځمکې بني اساد یو بل ته مخ وړول ورته چې مولا ایمو قبیلې کې یو سپین ږیری کس دی چې هغه راتلی نه شي مقابلې کې پرېښلی دی هغه ته یې کیدای شي پاته وي فورا لاړه هغه سپین ږیری یې راوستل و سپین ږیري نه مولا پوښتنه وکړه مولا ته ورته وایي چې د بني اسادو سپین ږیریه مشره دا راته وایي دغې ځمکې بله نما شته دی هغه ورته رامخته شول ورته وایي چې مولا ایمو پلارانو نیکونو نه مو اورېدلي وو چې دغې ځمکې یوه نما کرب و بلا دی کله یې کربلا نما ورته واخیستله عزادارو مولا مخ وړول ما عباس وروره وشه خویاندې تراندې د کوزې کا کربلا ته راورسېدو وشه ها هنا محط رحالنا ومسفک دمائنا همدغه ځمکه دی چې مو وینه به تلیږي همدغه ځمکه دی چې مو روضې به په جوړېږي عزادارو کله مولا دا فیصله وکړله بني اسادو مولا ته رامخته شول لاسونه یې ورته ونیولل مولا یې سوال درته وکړو سوال مه دا دی مولا هر چې ته کوزېږي خیمې لګوې ویې لګوه خو مولا دغې ځمکې کې خیمې ونه لګوي مولا دغې ځمکې کې خویاندې کوزې نه کړي مولا د ورته یې ویلې مولا ته دې چې مولا ځکه موږ خپلو نیکونو نه اورېدلي دي تاریخ داسې تېر شوی دی چېرته نبي و ولي راغلی دی دغې ځمکې نیکو شوی دی هغه ته تکلیف میلاو شوی دی هغه غمجان شوی دی مولا داسې نه وي چې تا تکلیف میلاو شي مولا د ورته چې نه بني اسادو دغې ځمکې کې مو یوې ورځې دپاره ولمنه نه یو دغې ځمکې کې مو قیامته پورې ولمنه یو عزادارو څه کله بیبي کوزېدله کربلا کې کوم شان سره کوزه شوله عزادارو یوه طرف ته ابوالفضل عباس ودرېدلو بل طرف نه ونه علي اکبر ودرېدلو بل طرف ته کبریا حسین ودرېدلو بل طرف نه ونه قاسم ودرېدل چار چپېره تلس بني هاشمو ځوانان ودرېدل چا بیبي مټو کې نیولي دی چا د بیبي د لمنې چدر نیولي دي عزادارو یو شان سره یې بیبي کوزه کړله خیمې یې ولګولې بیبیانې یې خیمې کې کېنولې مولا بني اساد راوغوښتل